تازه خبر شیخ رباطي د ملا یعقوب لخوا ونیول سو. شیخ محمد حسن رباطي چې د طالبانو سرسختی پلوي و د ټولو افغانانو زړونه یې مات کړل. شیخ رباطي د پاکستان جاسوس ثابت سو. اوس تازه طالبانو شیخ محمد حسن رباطي نیولی او زندان کې اچولی دی. طالبانو ویلي دي چې رباطي په موږ پسې هیڅ تړاو نه لري او د خپلو بې اساسه څرګندونو له امله ګرفتار سوی دی. دا چې بشپړ حال څه دی؟ رباطي څنګه رسوا سو؟ طالبانو څه ویلي او ولې یې رباطي دستګیر کړی دی؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. شیخ رباطي پاکستان ته په جاسوسۍ تورن سو. شیخ محمد حسن رباطي چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې د خبري مسایلو له لارې شهرت وموند، په دې وروستیو کې ویډیوګانې خپرې سوي دي چې ځان د پاکستان ښیي او د پاکستاني پوځ سخت ملاتړ کوي او فتوا یې ورکړې چې د پاکستان پر پاک پوځ بریدونه مطلق ناروا عمل دی. عزیزانو د قرآن دا فیصله ده چې په یو اتحاد ټول مسلمانان ټول ملت د پاک پوځ سره ودرېږي او د انډیا خلاف اواز پورته کړي. دا یو شیخ رباطي په یوه بله ویډیو کې په پاکستان کې د وکیل او قاضي په څیر مخې ته راغلی. هغه خلک د نو موږ نه ستړي کوي چې موږ سرکار و رعیت او حکومت ټوله اوس په کاروایي اچولې ده. هغه خلک دې نن راسي و موږ ته دې راسي په خواست دې راسي ځان دې ښکاره کړي. له هغه وروسته چې د رباطي پر سر افغانانو پر اسلامي امارت تور پورې کړ، اوس تازه طالب مشرانو، طالب مبلغینو او د طالبانو طرفدارانو د رباطي په اړه سختې څرګندونې کړي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران یې په اړه وایي د شیخ رباطي په نامه یو کس چې د څه مودې راهیسې په رسنیو کې راڅرګندیږي امیر المؤمنین حفظه الله ته ځان نږدې معرفي کوي، غواړي په دې ډول د خپلو خبرو وزن ډیر کړي. نوموړی امیر المؤمنین حفظه الله او د هغه متعلقینو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. موږ شیخ رباطي د هغه د بې اساسه څرګندونو په موخه ګرفتار کړی او زندان کې مو اچولی دی. خالد زدران دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې شیخ رباطي ویلي وه چې ملا هیبت الله زموږ د کور سړی دی او اکثریت وخت زموږ کور کې شپې کوي. تاسو خپله له امیر المؤمنین سره لیدنه کړې؟ خو د امیر المؤمنین که درته وایم ما او دی تقریبا داسې یو لکه د کور خلک، په قرابتي لین کې هم په هر لین کې داسې لکه د کور خلک. همدارنګه نورو طالب مبلغینو هم شیخ رباطي ته بدرد ویلي او رباطي یو دروغجن شخصیت کړی دی. اوس تازه په تازه د طالبانو یو مسؤل رحمت الله لوګروال پر خپل ټویټر پاڼې لیکلی دی رباطي د خپلو بې اساسه او بې مسؤلیته څرګندونو له کبله زندان ته ولېږل سو. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.